د نېلم وادۍ په لور د سیند شور د غرونو خاموشي او د ملګرو خوږ سفر. نن د روان کال 2024 د مې 13 نیټه ده. سهار مو د آزاد کشمیر د باټا بدی په ښکلي سیمه کې دی. د غرونو په څوکو د لمر زرینې وړانګې خورې شوې او د نوې ورځې زیری یې راوړی دی. ملګرو د سحر د چایو او ناشتې تیارې شروع کو. رحیمداد بیګانې وریجې تودوي. فرمان حاجي او نور ملګري د چایو په تیارولو بوخت دي. د سحر یخ سیلې او د غوز یخ سورې د غرونو په ارامه فضا کې مو د سحر ناشته وکړه. منجور او علي اکبر لوښي وینځي، سامان مو ټول راټول کو او د کوسټر خواله مو راوړو. د نېلم وادۍ په لور کوسټر روان شو. لاره له ښکلا ډکه ده، هر خوا دنګ دنګ غرونه، شنې شنې ونې، نښترې، چنارونه او د سیند شور دی. د فطرت دغه رنګونه تل زما زړه ته نږدې وي. په دې سفر کې راته خپل یو پخوانی شعر رایاد شو چې نن درنه پیري د ښار پاسومه، نن دې په دې غرونو کې ګرځومه. رښتیا هم د سفر اصل خوند په ښو ملګرو کې وي. ضروري نه ده چې د انسان سره د غټ او قیمتي گاډي وي، خو که ملګري هم خیال وي نو اوږدې لارې لنډیږي او ګرانې لارې اسانیږي. هغه صابر صاحب ویلي دي چې د محبت خواري د هیره مشه، لارې که ګرانې دي اسانې بشي. اوس موږ چانګن ته راورسېدو. شاکر بهار سره د ترماسه په یو وړوکي هوټل وردننه شو. زه او شیر علي هم هوټل ته وردننه شو. لږه دمه مو وکړه. دلته مو د دې سیمې مشهورې سپینې وریجې او لوبیا په شریکه ما او شیر علي وخوړه. ساده خوراک خو د سفر په خوند کې ډیر خوندور معلومېدو. وروسته د کیرن ویلي په لور روان شو او د سیند په غاړه مو بنډار را جوړ کو. زه هم د اوبو غاړې ته کېناستم. د سیند روان اوبو ته مې کتل او فکر یوړم چې وخت او روانې اوبو د چا لپاره نه ودرېږي، خو د انسان زړه بیا هم کله کله د چا د انتظار په غاړه ناست وي. د سیند اوبو روانې وې، وخت هم روانو، خو ځینې انتظارونه داسې وي چې د زړه نه ځي. د سیند پورې غاړه هندوستان دی او دې غاړې ته آزاد کشمیر پاکستان. خلک یو بل ته لاسونه خوځوي او اوازونه کوي. دا منظر د کتلو دی، خو زه پوه نه شوم چې دا خلک یو بل ته څه وایي. مازدیګر رو رو د ماښام په لور روان دی. هر خوا بنډارونه دي، څوک له خپلو ملګرو سره او څوک له خپلو ماشومانو سره راغلي دي. همدا د ژوند اصل خوند او رنګ دی. په دې وخت کې ماته هغه زاړه شعرونه یاد شو چې د هغې پورې غره نه د مازدیګر او د ماښام ترمنځه یو لیونی غوندې ټپه راخیږي. دا لیونی ګرځه وطن کې ګرځه چې ډاډه در باندې یمه. ملګرو د دمپوخ تیارې شروع کو. نصرالله چې مونږ ورته د مینې نه خانجي وایو، او فرمان حاجي، شیر علي اکبر او واجد علي په کار بوخت دي او نور ملګري د سیند په غاړه ناست دي. دلته نیټورک نشته، هر څوک د یو بل په خبرو او ملګرتیا خوشاله دي. راته هغه وختونه رایاد شول چې د خلکو ترمنځ مینه ناسته ولاړه او د زړه خبرې ډېرې وي. د چنارونو تر سوري لاندې مو د ماښام ډوډۍ وخوړه او بیا ګران ملګري رحیمداد د ټنګ ټکور محفل را جوړ کړو. شپه مو په سندرو، ټپو، خندا، په خبرو او خوږو یادونو تېره کړه. سوا سحر شو، بیرته د تګ سفر شروع شو. ناشته مو وکړه او د پښتونخوا په لار روان شو. ټوله لاره د سیند په غاړه ده. ښکلي منظرونه، شنې وادۍ او دنګ دنګ غرونه تر پایه راسره ملګري دي. د پښتونخوا په لار مري ته راورسېدو. د یخ موسم او ښکلي هوا راته هرکلی وکړو. لږ قدم وهنه مو وکړه او بیا مو د غوښې د وریجو بندوبست وکړ. رحیمداد او نورو ملګرو پخلی شروع کو. د غوښې نه ډکې وریجې مو وخوړې. د ماښام مونځ مو ادا کو او بیا د خپل کلي په لور روان شو. د غرونو په لمنو کې بلې رڼاګانې داسې ښکارېدې لکه ستوري چې ځمکې ته راکوز شوي وي. رحیمداد او ظهور خان په اسلام آباد کې کوز شول او مونږ نور ملګري د شپې ناوخته څه د پاسه 1 بجه د یارانو کلي بیزو خرکي ته راورسېدو. د دې سفر مزل هم دلته پایې ته ورسېد، خو د نېلم وادۍ شنې منظرې، د سیند شور، د غرونو خاموشي او د ملګرو خوږې خاطرې به د زړه په کتاب کې تل ژوندی پاتې وي. سفرونه ختمیږي خو یادونه یې نه ختمیږي. ځینې لارې که هر څومره اوږدې هم وي، د ښو ملګرو په ملګرتیا لنډې شي او ځینې شیبې د عمر تر پایه د انسان ملګري پاتې شي. د آزاد کشمیر د دې ښکلي سفر خوږې خاطرې به هم راسره د ډیر وخت لپاره ملګري وي. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. زه به هم تاسو په خپلو دعاګانو کې یادوم. تر بلې لیدنې د لوی الله په امان.